عمران خان د طالبانو د رسمیت په پیژندلو لپاره نړیوالو ته بیا تازه څه ویلي دي او د طالبانو بریايي د چا بریا یاده کړې دا کولی شي په دې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي که نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړي او ورسره خبرې وکړي دا به د نړۍ لپاره د بریا معنا ولري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې ته آنلاین وینا کې د افغانستان پر موضوع د خبرو پر مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویل د مخکې تلو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د افغانستان د خلکو په خاطر دا اوسنی حکومت ومنو او ملاتړ یې وکړو. خان وایي طالبانو ژمنه کړې چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او یو ټول شموله حکومت به رامنځته کوي. ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی خاوره وکاروي او عمومي بخښنه اعلان کړې. اوس که نړیواله ټولنه د دوی ملاتړ کوي، هڅوي او له دوی سره خبرې کوي دا به د هر چا لپاره د بریا په معنا وي. عمران خان په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال همدا 4 شرطونه یاد کړ چې یاد مذاکرات پرې څرخېدل او په خبره کې نړیواله ټولنه په دې لړ کې د پرمختګ په تړاو د طالبانو ملاتړ کوي نو په افغانستان کې د متحدینو د تیرو 20 کلونو شتون به بې ګټې نه تمامیږي. پاکستاني لومړي وزیر ګیله وکړه چې له افغانانو وروسته په افغانستان کې د جګړې له کبله دویم تر ټولو ډیر زیانمن شوی هیواد پاکستان دی. خو په وینا یې د پاکستان مرستو ستاینې پر ځای نړیواله ټولنه د افغانستان پیښو په هکله پر پاکستان تورونه لګوي. ښاغلي خان خبرداری ورکړې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي بشري ناورین به رامنځته شي چې پر ګاونډیو هیوادونو به هم اغیزه وشیندي او یو بې ثباته افغانستان به د ټولې نړۍ لپاره د ترهګرو د ځالې ځای بدل شي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. د عمران خان د دې خبرو په اړه تاسو څه ویل لرئ چې هغه له نړیوالې ټولنې دا غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني. د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره د عمران خان هڅې او همدارنګه د قریشي خبرې څنګه ارزوئ؟ د طالبانو د رسمیت پیژندل به پاکستان ته څومره ګټور وي؟ کولی شئ نظر مو کومنټ کې ولیکئ. تر بیا او نور ویډیوګانو الله مو مل شه.